سمسور د خپلو لوړو زده کړو د ترسره کولو لپاره په امریکا کې دی او له ده سره 1000 افغانۍ دي. دی غواړي یو نوی جاکټ چې 10 امریکایي ډالره بیه لري ځان ته واخلي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ کیږي. که سمسور 10 امریکایي ډالره په افغانۍ تبدیل کړي، سمسور د جاکټ د رانیولو لپاره باید څومره افغانۍ ولري؟ د جاکټ بیه 10 امریکایي ډالره ده. ضربې یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ کیږي. 6 مساوي کیږي 2 ضرب 6 12 یو محصل 2 و 14 14 او یوې 15 صفر به یې مخته ولیکو. نو د جاکټ بیه 1510 افغانۍ ده. سمسور باید د جاکټ د رانیولو لپاره 1510 افغانۍ ولري. خو دلته سمسور د ځان سره 1000 افغانۍ لري. نو آیا سمسور د جاکټ د رانیولو لپاره پوره پیسې لري؟ نه، سمسور د جاکټ د رانیولو لپاره له ځان سره پوره پیسې نه لري.